السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وراره که جوړه په خیر خوشاله الله دې قدر وکړه. تقریبا په دې موضوع کې ما ډېره مطالعه کړې ده. تقریبا ډېر کتابونه را سره هم دي او ډېر کتابونه مې کتلي هم دي. تر اوسه زه پر دې ځای نه یم پېښ شوی چې مبارک علیه الصلاة والسلام په خولۍ کې جماعت ورکړی دی یا په خولۍ کې د باندې راوتلی صحابه کرامو لیدلی یا په سفر کې په خولۍ کې تللی دی. زما تر مطالعه دا ځای نه دی تېر شوی، ما نه دی پیدا کړی. دې کې زموږ ملګري بستا رساله لیکلې ده پر دغه موضوع باندې، معصومي مولوي صاحب، شاید چې د هغه سره به وي. یو کتاب دی په نامه الدعامه فی احکام العمامه د مولانا عبدالحی کتانی رحمت الله تعالی علیه دی، خاص هم پر دغه موضوع باندې دی. بل کتاب دی په نامه د غمامه فی احکام العمامه هم پر دغه موضوع باندې دی. ټولو دا ثابته کړې ده چې په لنګوټه کې لمونځ دا سنت دی، بیا لنګوټه دا سنت مؤکده بللې ده. نو خاص کر بیا د لمانځه دپاره وایي سنت ده. دا څو صحیح بلازه در پورته کړم، زما تر نظر دغه ځای تر اوسه نه دی تېر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د باندې په خولۍ کې چا لیدلی وي یا د جهاد ته تللی په خولۍ کې یا د جماعت په خولۍ کې ورکړي. زما تر مطالعه نه دی تېر شوی.